کونډې هم زموږ په علاقه کې ډېرې شته یتیم بیا زموږ د کونډو سره الله اکبر پښتانه ډېر بد خلک دي او ته به ما ته وایې چې مولوي صاحب ته پر پښتنو ډېر لګېږي پښتانه ډېر بد خلک پښتانه په دې ډېر بد خلک دي عزیزانو کله کله خدا نه خواسته په کور کې د چا ورور مړ شي د چا ورور شهید شي کله په اکسیډنټ کې ولاړ شي کله په دماکه کې ولاړ شي کله په جهاد کې اوس یې کوروالا پاته سوله کوروالا چې پاته سو پښتانه دي پښتانه خو نو بیا وایي یا خو نو زموږ کونډه ده نو دا خو زموږ خپله ښځه ده چې دا کله د الک شهید سو دا ښځه کونډه سوله 4 میاشتې لږ شپې دا پابنده ده یا که چیرې اولادو بچی په نسو بچی پیدا سو تر هغه ساعته دا پابنده ده هغه سمعباد دا فارغه ده بیا نه خسر دی نه خواشې ده نه لیور دی یو شی نه دا فارغه ده لکه چې د دې واده 900 دی اختیار درلود چې هر څوک یې کړی وای اوس هم دا ښځه اختیارمنه ده بس نو خامخا یا د هغه د دې د زوی پر ځای دی دغه کونډه ورته کښېنوي یا هغه د پلار پر ځای دی ورته کښېنوي د دې نو غټ کفر شته نو خو معصومه ده مظلومه ده بېوسه ده بېبسه ده بېچاره ده ته دا ورسره کوې که نه نو خو بیا ته راولاړ سې ته بیا د زوی یا د ورور سره وکړه دونه بس چې هغه ستا سره څه چم کوي بس پر ښځه باندې غښتلې ده زموږ کونډه ده په اولو شپو کې څوک شالونه ورله راځغلی څوک کپړې ورله راځغلی څوک پړونان ورله راځغلی بل ورځ راولاړ شي هغه هلک هغه سړی د دې د پلار پر ځای دی ورته کښېنوي ما ته داسې کور اوس هم رامعلوم دی ما ته خلک رامعلوم دي چې ورور یې شهید سولو بیا دی راولاړ سو دا کونډه پاته سوله دا یې دغه ورور ته کښېنوله ورور ول زه نه کوم پلار ول یا خامخا بې کوې هغه ول زه نه کوم بابا ول یا خامخا بې کوې په زور یې مولوي صاحب راوستی بس نکاح مې ور وتړله یعنی که درته ووایم 10 کالې کېږي چې دا ښځې وروت کړې ده په دا 10 کاله دا سړی د دې کمرې له نه دی راغلی نه په 10 کاله ورته ویلي چې ته زما کور والا یې بس دا گیر کړله نه بل خاوین کولی سي نه دی کوي دونه ظلم سړی کوي پښتانه چې تباه دي ذلیل دي خوار دي در په دره دي په هغو کې دغه رواجونه شته او دا هر رواج تر کفر کم نه دی دا هر رواج دا تر کفر کم نه دی الله دې موږ ته ټوله وساتي خدای پاک دې وساتي که دا رقم خبره راله عزیزانو تن ورکوئ تن لاره ورکوه چې شریعت په قرآن څه ویلي په هغه کې خیر دی په هغه کې خیر دی په هغه کې خیر دی ما او تا چې کوم رواج دی کوم رسم په دې کې شر دی په دې کې شر دی په دې کې نقصان دی صحیح سلو ولې ظلم کوي ولې ناجایزه کوي په دې حواله د قندار خلک لا څه ښه دي هغه دا خپله کونډه خپل ورور ته تقریبا نه کښېني یا دا ازاده ده بالکل ازاده ده دا ارزه تلی سي که په دغه کور کې څوک خوښه یم د دې خوښه ده که نه یې که بل ځای موږ اجازه ورکوو دا رقم بیا ډېر کم خلک شته ډېر کم بس دا نور پښتانه خو نو انشاءالله زما خدای یقین دی چې په ژوره مې خلک خطا ایستلي په تسبو مې خلک خطا ایستلي اذان لا نه دی سوی د لمانځه له رالی بیا پر نپلو ولاړ دی وروره بیا قرآن شریف وایي او حال دا دی چې په کور کې د یوې زنانې سره دومره ظلم کړی د خپلې لور سره د خپلې ورېرې سره د خپلې لمسۍ سره د خپلې نژور سره دومره ظلم کړی چې 10 کاله 15 کاله دغه ښځه په نکاح ورکړي هغه په دا 10 کاله ورته کتلي هم نه دي او که دغه زنانه سبا په دروازه کې ولاړه وه یا خدا نخواسته د چا سره خبرې کولې پر ټلیفون یا میسیج یا پر رخشه کې سپروله بیا دی ولې دی ډېر غښتلی دی پښتون دی وای زما ورېنداره دا په دروازه کې ولاړه د پرېدي نه محرمه سره خبرې کولې نو دا ځای ته خو تا وتړله و دا کډې ته خو تا واچوله په دا مصیبت کې خو تا مبتلا کړله دا پر یوه خبره د دې وړ ده چې ته په ګولۍ در زړه ور وباسې نو ته به د دې د څو ګولۍ وړې چې ستا در زړه یې څوک در وباسي دا 10 کاله بعد راله په دروازه کې ودرېده ته پر رالې او بیا یې نه پرېږدې او تا چې دغه ظلم د دې ښځې سره کړی دی 10 کاله دی دا 20 کاله دا ښځه تباه او برباد کړه د الله جبه نظام دی پر یوه سپي باندې هم الله رب العزت یو مسلمان ولی الله سړی الله جهنم له ربیایي چیرې لا زنانه چیرې لا کونډه چیرې لا معصومه چیرې لا یو بېوسه بېچاره صحیح سلو پښتنو ډېر مې خانه خرابه ده لا به خرابه سي لا به خرابه سي بس نو بیا خلکو ډېر مهمان نوازه قوم دی ډېر غیرتمن قوم دی ډېر شجاع قوم دی ډېر دلاوره قوم دی امریکې ته شکست ورکوي امریکې ته هم شکست ورکوي و خپلې ورېندارې ته هم شکست ورکوي
امریکې ته هم شکست ورکوي و خپلې کونډې خور ته هم شکست ورکوي دې چې ته ولې نه ګورې امریکنیانو ته هم شکست ورکوي و خپلې لور ولمسۍ و کونډې ته هم شکست ورکوي په دا ځای سر خلاصوې که نه خلاصوې بس پر دا خبره مو ډېر ښه پهلوانان استغفر الله استغفر الله واحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر پیغمبر سم فرمایي د حضرت ابو هريره وایي زما یقین دا دی چې پیغمبر سم دا خبره مو وکړه زما ګمان دا دی لکه یو مجاهد د الله په لاره کې جهاد کوي څو عوضونه دي یو سړی ټول عمر د شپې پر لمانځه ولاړ دی څو عوضونه دي او یو سړی ټول عمر روزې نیسي څو عوضونه دي بخاري او د مسلم حدیث څو اجرونه دي یو سړی ټول عمر جهاد کوي داغه مجاهد بیا ټول شپه پر لمانځه ولاړ دی داغه مجاهد بیا ټول ورځ روزه د دې به څونه لوی مقام څونه لوی یو اجر الله رب العزت ورکوي د الله رسول فرمایي چې کم سړی د یو کونډې خیال ساتي او بیا د مسکین خیال ساتي مسکین خاص کر چې بیا هغه یتیم بل د هغو دونه لوی اجر دی لکه دا ما چې اوس د مجاهد درته ووایي د روزاتي درته ووایي او د تهجد ګزاره درته ووایي صحیح سو موږ په دې وجه تباه یو خدا نه خواسته العیاذ بالله که د چا په کور کې دا معامله وي دا معاملې پرېږدئ دا معاملې پرېږدئ دا ظلم مه کوئ ناجایزه مه کوئ د دا کونډې پوښتنه وکړه ورته زویه خوره ته څه کول غواړې که په دا کور کې ستا د یوه سړي سره وړ وځې واره درته خوري بېشکه څه یې د ونسه او که ته وایې چې یا زه در سره مطلب واده نه کوم بیا بلکل پر دواړو سترګو زما لور یې په کور کې کښېنه دا ستا زما د زوی هم د غونه حصه په دا کور کې ستا پر دواړو سترګو د الله رسول فرمایي ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام هیڅ یو نبي زما د مخه جنت لره نشي ورتللی چې ورسې د جنت دروازه ور وټکوي څوک یې هغه ورته وایي فلانی نبي یم هغه وایي اجازه نشته دروازه ور وټکوي څوک یې وایي محمد رسول الله یم وایي د الله آخري نبي وایي و بیا دروازه ورته خلاصه کړي اجازه نشته لیکن د الله رسول فرمایي زه ولاړم د جنت دروازې ته ودرېدم چې ودرېدم یوه ښځه زما د مخه تللې وله دا مخ یې چاودلی و لاسونه یې چاودلي و ما پوښتنه جنه وکړه ما ول څوک یې دې راته ویلی چې زه ستا د امت کونډه یم زه کونډه سوم زما کوچني بچیان پاته سو ما خپل نفس کنټرول کوي ما بل واده ونه کوي زه بل ځای نه ولاړم بس ما د خپلو بچیانو خیال وساتئ یا رسول الله زه دغه کونډه یم د الله رسول فرمایي یوه دغه کونډه زما د مخه جنت لره ولاړه نه ابراهیم علیه السلام ته اجازه شته نه یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام نه اسماعیل علیه السلام نه موسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام هیڅ یو نبي ته اجازه نشته